بیا هم ملګرو ښه راغلاست درته وایم څنګه کولی شو خپل موبایل کې پاپجي انسټال او په هغې کې کوم چې مهم سټینګونه دي هغه وکړو. ملګرو تاسې کله چې پلی سټور څخه پلی سټور کې فکر کوم دا 5G انیبل نه ده نو تاسې کله له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ یا هم چا نه په زابیل لارې ولګي یا هم د وائی فای ډایرکټ لارې هم ولګي یا هم کوم کمپیوټر والا نه تاسو ولګي ستاسو خپل کار ده هر کوم چې تاسې دا خپل موبایل ته راوړئ چې ده کله مو چې راوړئ ملګرو مثلا تاسو په خپل فایل منیجر ته راسئ چې هر فایل کې هغه پروت مثلا که په د وائی فای ډایرکټ مو لګل نه ډایرکټ څنګه کې دلته د ډاونلوډ فولډر ته هغه راځي یا هم که په زاپیا باندې ګیم را لګلی وي چې د هغه فولډر څنګه دلته راځي نو تاسې په دې فولډر باندې کلیک وکړئ هغه څنګه دلته پکې راځي نو دوی چې نه تاسې را انتقال کې ملګرو چې دا کوم پاپجي گیم چې ده دلته به تاسې یو فولډر ده هر موبایل کې موجود شي دا انډرایډ فولډر نه ملګرو په دې فولډر ته به را انتقال کې شي دا درته وګورئ ملګرو ما دلته انتقال کړی او دا ډیټا ده چې ده یو د OBB ده اوس ملګرو دا څنګه دا OBB فولډر او دا ډیټا به څنګه دواړه په دې انډرایډ فولډر ته انتقال کوي دا څه انډرایډ فولډر ته انتقال نه کوي ملګرو دا به څنګه کوي کار نه کوي نو تاسو خامخا چې په VPN لارې هم راولېږئ که د وائی فای لارې هم راولېږئ کمپیوټر والا نه هم راولېږئ دا به څنګه کوي ډایرکټ د انډرایډ فولډر ته را انتقال کوي مثلا ملګرو دا داسې ډیټا باندې کلیک کوم د ډیټیل ګورم چې څومره ډیټیل لري چې دا د ملګرو دا پروسس روان ده درته وګورئ 1.8 GB څنګه ده د ډیټا څنګه د سایز ده همدارنګه ملګرو د OBB فولډر زه اوس ګورم چې د دې څومره سایز ده 593 MB څنګه د دې سایز ده ټوټل ملګرو تقریبا داسې ووایه چې یو 4 GB راځي زما خاطر چې ما چې کوم انسټال کړی ملګرو تقریبا 4 GB شاوخوا سو ټول چې ده دا اوس کله دغلته را انتقال کوم ملګرو بس نور د کې تاسې کار مه کوئ چې ده نو چې کله راغلی تاسې څنګه کې دا گیم سټارټ کړئ دا ملګرو لوګو ده دا تقریبا 1.8 MB شاوخوا څنګه ده دا کوم سیټاپ چې ده دا ده ما څنګه دا اوس نوی را اپډیټ کړی ده نو کله چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو دا گیم څنګه سي سټارټ سي زه اوس ملګرو دلته تاسو ته کوم مهم آپشنونه چې ده هغه ټول تاسو ته معرفي کوم اواز بند کړم دلته ملګرو انتظار وکړو تر څو زموږ گیم پلی شي زه به دا لږ ودروم نو ملګرو یو خبر د تاسو په یاد وي په دغه ځای کې چې دا تاسو ته درې آپشنونه درښکاره کوي چې کله تاسې نوی پاپجي انسټال کوئ یا هم د ټویټر لارې یا هم د فیسبوک لارې او یا هم کاسټ کول ټویټر اکاونټ که چېرته لرئ ټویټر باندې کلیک وکړئ تاسې ډایرکټ ټویټر لارې ورننوځئ که فیسبوک لرئ نو فیسبوک لارې کلیک وکړئ تاسو څنګه سي ورننوځئ او که چیرې کاسټ کوئ نو بیا تاسو څنګه کوئ کاسټ لارې هر ورځ څنګه نوی اکاونټ پکې جوړول شي دا کاسټ بیا د هیک لپاره ډېر ښه ده که چیرې ملګرو خبر هم بیا د پاپجي هیک استعمالوئ نو ستاسو د فیسبوک اکاونټ څنګه بندوي در تقریبا 15 نه تر 10 کالو پورې بندیز در باندې لګوي همدا رقم د ټویټر هم بیا هم که پاپجي هیک هم استعمالوئ انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې د هغې هم درته جوړوم څنګه کولی شو پاپجي هیک وکړو ما هم ملګرو دا نوی انسټال کړی دی انشاءالله ډېر کوشش کوم چې دې مکمل زده کړه وکړم او تاسو سره هم څنګه کومه شریک کوم نو تاسو دا چینل تر اخره پورې تعقیب کړئ انشاءالله پاپجي مکمل زده کړه او ویډیوګانې به تاسو ته اپلود کړم او تاسې به هم فالو غواړئ ځان څخه جوړ کړئ فالو به پکې وکړئ نو دا د ملګرو د کمزوري دا څنګه دلته ایکس علامه باندې کلیک وکړئ نو دلته ملګرو تاسو ته څو دانې آپشنونه راوړي دلته ملګرو کوم شیان چې تاسو را ډاونلوډ کړي دلته کولی شئ بند کړئ زموږ نیټ نن یو څه کمزوری ده نو زه ملګرو یو څه بخښنه غواړم زموږ نیټ نن نه پوهېږم چې دا څنګه کمزوری ده که نه نور ورځ به ډېر خوندور کار کوو چې د ملګرو کله چې دا تاسو صفحه راواړوله دلته ملګرو څو آپشنونه چې ډېر مهم دي هغه باید تاسو زده کړئ چې هغه هم ملګرو نوی پاپجي مې انسټال کړی وي نور که زه پخواني کیډاړیان یې هغو ته بیا چې نه زمیلی هغو ته خو زه تسلیم یم چې د ملګرو کله مو چې دا را خلاص کړو دلته دا عکسونو نښان چې دا چې د ملګرو په دې به کلیک وکړئ نو دا د دې لپاره ملګرو تاسو درکوي چې تاسو سره فیسبوک کې کوم ملګري فرینډ وي هغې پاپجي انسټال کړی هغه کوي هغه ټول ملګرو دلته تاسو ته راړئ چې ده دا اوس څو نفر دي تقریبا 180 نفره دي چې ده 180 نفره تقریبا فیسبوک کې مثلا 3000 نفره فرینډ دي په 3000 نفرو کې 180 نفر څنګه د پاپجي گیم انسټالوي له هغې څخه 6 نفر څنګه دلته پکې اختري گیم کوي دا کوم علامه چې ملګرو دا د ویډیو علامه ده چې په دې باندې کلیک وکړئ څنګه تاسو ته وایي واچ میچ یعنې داسې کوم میچ کې هغه میچ تاسو ته کتلی شئ نو زه به کینسل باندې کلیک وکړم او دلته ملګرو
ملګرو تاسو ته یو کله کله مثبت علامه درکوي، اوس دلته کوم نسل ته مثبت علامه درکوي، هغې باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو هغې ته انوایټ کوئ. انوایټ چې ورته وکړئ هغه کې چېرې انوایټ ستاسو قبول کړي نو دغه ځای کې تاسو ته د کوم چې د شادي عکس دلته تاسو ته هغه عکس لکه زما چې دا رقم تاسو ته راځي او تاسو بیا کولی شئ هغه سره یو ځای گیم شروع کړئ. نو دا د دې اپشن معرفي کول. او دلته ملګرو کله چې دې باندې موږ کلیک وکړو نو دلته څنګه موږ ورته نقشه را ډاونلوډ کولی شئ، یعنې کوم رقم نقشه چې تاسو زړه وي دلته څو رقم نقشې دي هغه تاسو ته را ډاونلوډ کولی شئ او پکې گیم کولی شئ. دا ملګرو دا او دلته چې تاسو کولی شئ ملګرو ورکشاپ سیزن په نوم د تقریبا 19 سیزن شروع ده. دا کوم مخکینی سیزنونه چې ول ملګرو هغه ټولو هغه چې دلته کولی شئ 19 سیزن ده. دلته ملګرو ورکشاپ باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو کولی شئ هر رقم کالي څنګه ځان ته واخلئ. خو یو خبره هم په یاد ملګرو دا څنګه دا وړیا نه دي، دا به تاسو څنګه یوسي ورته ګټئ بیا کولی شئ چې خپل ځان ته کالي پکې واخلئ او رنګ وسلې شیان پکې واخلئ. نو دا ملګرو د ورکشاپ معرفي کول. او اوس په راست ملګرو کوم چې نور مهم چې دی هغه به هم تاسو ته پکې وښیم او ګیم به بیا پلی کړو. دلته ملګرو تاسو کولی شئ دغه خپل نفر هم چې کوم ده هغه ته کالي یا هم هر شی چې تاسو زړه وي څنګه ورته واخلئ او خوندور ځان ته ډیزاین کړئ. ما خو همدا خپل قبول ده، نور خو زه دې کار نه کوم ځکه ما سره چې نشته. دلته کولی شئ میشن یو ورته انتخاب کړئ. صحیح ده ملګرو، دا د میشنو بیا هم زموږ نیټ یو څه کمزوری سو. نو ملګرو دا څو مهم اپشنونه ول چې دا ما تاسو ته وښودل چې دا خامخا خپل چې لومړی کله پاپجي انسټال کوئ نو دا مهم چې دا تاسو پکې زده کوئ. صحیح ده ملګرو، اوس دا ډاونلوډ خو په سپږمو راغلی نه بندېږي او نه ډیلیټ کېږي. دلته ملګرو دلته یو لاندې اپشن موږ ته راکوي کله چې دلته تاسو انوایټ ورته وکړئ انوایټ یې قبول کړئ خطر خدان دا رقم یو علامه تاسو درکوي ملګرو د مثبت علامه ووینئ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دا شی تاویږي او هغه ته مو انوایټ ځي. که چیرې هغه ستاسو انوایټ قبول کړو نو دغه ځای کې د هغه عکس هم راوړي او تاسو هغه سره یو ځای لوبه کولی شئ. نو کله مو چې هر شی ورته تکمیل کړئ او غواړئ چې لوبه شروع کړئ نو دا هلته سټارټ په نوم اپشن ده، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا به څنګه کوئ اوکې کې دا میچ څنګه شروع کېږي. ملګرو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته مکمل د پاپجي زده کړه اپلود کوم. تاسو کولی شئ چې دې کې ډېر ښه خوندور شانته لوب وکړئ، میچونه پکې وکړئ. نو دا به ملګرو څنګه چې دا میچ موږ ته شروع شي. زه به دا ویډیو لږ ودروم تر څو ویډیو 88 لږ زیاته سوله ویډیو. نو کله مو چې ملګرو میچ پلی کړو نو داسې اپشن یې تاسو ته راوړي. دلته کولی شئ ملګرو غږېدا څنګه فعاله کړئ. زه دا بندومه ځکه نیټ مې کمزوری ده. صحیح ده، دلته تاسو خپل نفر باندې غږ کولی شئ. دلته ملګرو پاس څنګه د میچ سټارټ از 7 سیکنډس یعنې 7 سیکنډ روان دي، 7 سیکنډ وروسته دا لوبه شروع کېږي. دلته اوس یو تیاره راځي، تیاره کې به ټول خېږو ملګرو. هغه څنګه تاسو کوم لوکیشن چې ورته خوښ کړئ هغه کې ځان واچوئ. دلته سکول ورته انتخابوم ځکه دا ډېر خوندور ځای دلته ښه لوبه کېږي. هلته چې ورسېږو ځان به څنګه کو پرتاب کو. نو دلته کولی شئ ملګرو خپل ملګرو ته څنګه انوایټ وکړئ، تاسو ځان سره فالو کړئ تر څو ملګرو څنګه هغه سره یو ځای تاسو لاړ شئ او یو ځای مځکې ته ښکته شئ. نو دا 4 نفر چې ملګرو کونجي کېدي دا 4 نفر ستا نفر دي، دې سره یو ځای لوبه کوي. او دلته پاس چې ملګرو وګورئ 100 نفر دي څنګه دی په دې 100 نفر ټول نفر دې نقشه کې راښکته شوي تاسو سره یو ځای 100 نفر هر څوک یې پاتې شول اخر کې همغه لوبه ګټلې ده. دلته یو بل لاندې پاس یو بل اپشن د کیل په نوم صحیح ده ملګرو هغه تاسو څنګه خپل کیل هم وښایي تاسو څو نفره مړه کړي دي. زه خو ډېر بل سره فالو شوی یم همدې خاطر زه بل ځای کې قطع کړم. صحیح ده ملګرو. نو دلته څنګه کې فالو په نوم اپشن زه هغه ما فالو کړی هغه سره زه یو ځای مځکې ته ښکته کېږم. دلته ملګرو تاسو لوکیشن ورته کولی شئ. دلته چې باندې کلیک کړئ تاسو خپل نفرانو ته غږ کوئ چې یا زخمي شي یا هیلپ وغواړئ، هر شی چې وغواړئ دلته هغه ته غږ کولی شئ او هغه تا ته ځان را رسولی شي. نو ملګرو دلته به تاسو ته اوس زه به هم لوبه وکړم او تاسو ته هم طریقه درته وښیم. نو کله مو چې ملګرو میچ شروع صحیح ده دا تاسو ته راښکته شئ مځکې ته راښکته شئ. نو دا کورونه دي ملګرو، په دې کورو کې به تاسو څنګه کوئ ګرځئ، تاسو څنګه کوئ یوه وسله پیدا کوئ تر څو څنګه ځان ته وسله پیدا کړئ او نو خپل کوم مخاطبین چې دي هغه کیل کړئ او هغه ختم کړئ او میچ وګټئ. نو دلته زه کوئی دغه د ملګرو ورته وګوره دا د همدې وسلې راخیستلو طریقه څنګه کولی شو وسله راواخلو.
همدارنګه تاسو کوشش وکړئ چې ښه وسله پیدا کړئ او ښه سکوپونه پکې راواخلئ او خپل ملګري څنګه کوي کوم خاطبین چې دی په دې گیم کې هغه ختم کړي. نو دا ملګرو د پاپجي د انسټال کولو طریقه هغه کې د گیم کولو طریقه انشاءالله ملګرو راتلونکي ویډیوګانو کې د پاپجي مکمل سیټینګ همدارنګه د هغه سکوپ سیټینګ او همدارنګه د هغې هیک او کوم سیټینګونه چې مهم دي هغه ټول انشاءالله تاسو سره ما وعده ده هغه به درته اپلود کوم. همدې ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سره اوسیږئ. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته د کومه پلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.